د افغانستان ملي ټلویزیون خوږو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د صحت جامې به پر تن ولرئ. لیدونکو خوښ یم چې یو ځل بیا له کندوز ولایت څخه زما هیواد خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې لیدونکو کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا د کندوز سپین زر اماراتي شرکت انګړ ده. دغه شرکت چې تیر 20 کاله هیڅ د تولید سرک نه لیدل کېده په یوه کنډواله بدل شوی خو له نیکه بخته د اسلامي امارات له بیا واکمنۍ را په دې خوا بېلابېلې برخې فعالې شوي دي او اوس مهال په دغه شرکت کې ډېر شمېر کسان کار کوي. له نیکه بخته نن د دغه شرکت د سوداګریزو ودانیو پرانیست غونډه ده. دا چې دغه ودانۍ د کندوز ولایت لپاره څومره ارزښت لري، ګټې یې څه دي، په دغه ودانیو کې به څومره کسانو ته د کار زمینه برابره شي، دا او دې ته ورته پوښتنې د خپرونې په اوږدو کې مو له مسؤلینو او دلته میشتو خلکو سره کړي دي. لومړی د پروژې پرانیستې مراسمو غونډې ته ورځو، د مسؤلینو ویناوې اورو او له هغه وروسته موږ له سوداګرو او ښاریانو سره خبرې کړي. ملتیا مو غواړم. کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده، کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده. زنده باد هیواد ګلا، زنده باد هیواد، زنده باد هیواد ګلا، زنده باد هیواد. ته د ملالیو کورې کړو به مونږ له تا ساتنه. سپینزر اماراتي شرکت په ارزښتناکو ځمکو د سوداګریزو او ودانیزو ښارګوټو او ځینو نورو حیاتي او مهمو پلانونو پلان له تیرو 2 یا 3 کلونو څخه له مرکز سره شریک شوی و چې لله الحمد نن یې د مشرانو په همکارۍ یو په بل پسې د آبادۍ پرمختګ او د عملی رغېدو چارو شاهدان یو. تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان اسلامي امارت د هیواد په ګوټ ګوټ کې د هیواد د آبادۍ پرمختګ ترقۍ او د هیواد په ځان بسیاینې دپاره هلې ځلې پیل کړي دي چې الحمدلله نن یې موږ او تاسو د ځینو حیاتي پروژو شاهدان یو. په کارونو کې پاک نیت، اخلاص، دینی او ملي فکر موږ او تاسې د بریا تر منزله رسوي. لله الحمد مشرانو سره د هیواد د آبادۍ پرمختګ، ترقۍ او د هیواد په ځان بسیاینې او خودکفایۍ فکر ده. الحمدلله موږ او تاسو شاهدان یو د دې ورځ تر بلې هیواد مو په پښو درېږي، د هیواد له پرمختګونو خبرېږو. نو نن وخت د دې ده چې انشاءالله نن ورځ هم د یوې مهمې پروژې د افتتاح شاهدان یو. امیر المؤمنین شیخ صاحب وای دا سرمایه داران دا زما اقتصادي مجاهدین دي. پانګونه زیربنایي دا اقتصاد ته سخته وده ورکوي او دا د ملا اقتصاد د ملک دپاره د ملا د شمزۍ د اډوکي د هډ مثال لري. که اقتصاد قوي و بیا به انشاءالله وطن پرمختیاوي او که اقتصاد کمزوری و بیا به وطن د دربردرۍ سره مخ سي. نو دغه زیربنایي دا پانګونه یو چې دی هغه اقتصاد ته وده ورکوي او دویم د دا وطن پر جوړښت دلالت کوي. دشمن مو په دغه سوځي چې دا وطن مو را جوړ سي او دریم مو ولس د فقر څخه خلاصیږي او بل دنیاوال هغه را سره بیا د ښه تجارتي اړیکې او ښه اړیکې ساتلو دپاره کوشش به کوي.
نو دا خو په عموم کې د پانګونې زیربنایي ګټې دي. دا چې د والي صاحب د وینا مطابق کندز یو داسې دربدره خاک پسره ولایت چې په 45 کاله کې د ترقۍ کار نشته، دا د یو مرغه چې بې بڼکو او بې وزرو مرغه حیثیت لري، راسئ د خپل ولایت او د خپل ښارګوټي او د خپل ښارونه آباد کو، د نورو ولایتو سره یې سیال کو او د نورو وطنو سره یې سیال کو. نو د کندوز پر خلکو، پر هغه اقتصاد برابرو خلکو، پر مالداره خلکو، پر غنیانو خلکو دا غږ کوو چې خپل اقتصاد، خپل پانګونه، خپله سرمایه په دې ولایت کې خاورې کړي، تر څو د ولایت حق مو هم ادا سي او ولایت مو هم د ولایتو سره برابر سي او سیال سي. د کندوز ولایت لپاره د یو ستر صنعتي پارک جوړېدل هم راځي چې ان شاء الله العزیز په دې برخه کې به هم ډیر زر عملی کار پیل سي. همداراز یوه بله ستره پروژه چې د دغو پروژو له جملې وه، په دغو 14 پروژو کې 3 پروژې د امارتي شرکتونو له لارې تطبیقیږي په ټول هیواد کې، چې 3 سره حیاتي پروژې دي. په هغو کې یوه پروژه په شمال ختیځ زون کې خصوصا د کندوز لپاره یوه ستره د کانال پروژه ده چې ان شاء الله العزیز د کوشتېپې کانال برابر پروژه به په دې سیمه کې تطبیقیږي او د دې هم ابتدایي کارونه، طرحه او ډیزاین ټول تکمیل شوي دي او اوس نهایي د کار د پیل لپاره دغه ټولې پروژې د دغو ټولو ګزارش تیار شوی ده چې انشاء الله په نږدې ورځو کې به عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به یې عملي چارې پیل کیږي. غواړم د امارتي شرکتونو په مټ د هیواد د خودکفایي په لور هغه څه چې په دې لنډه موده کې د اسلامي امارت د مشرتابه په هدایت باندې ترسره شوي دي یا ترسره کیږي، لنډه اشاره ورته وکړم. تقریبا 1 کال شاوخوا وخت کیږي چې د امارتي شرکتونو، هغه شرکتونه چې کلونه یې د افغانستان په اقتصاد کې رغنده رول درلود او د وروستیو کلونو د جګړې له پیل څخه د دغو شرکتونو چې ځینې یې تولیدي شرکتونه وو، صنعتي شرکتونه وو، زراعتي شرکتونه پکې وو، مختلف شرکتونه وو، فابریکې یې له سقوط سره مخ شوي وې، ویجاړې شوي وې او فعالیتونه یې درېدلي وو. یو ځل بیا د اسلامي امارت په راتګ سره د دغو شرکتونو د بیا احیا او د دغو شرکتونو په مټ باندې د هیواد د خودکفا کولو لپاره د امارتي شرکتونو د لوی ریاست په نامه باندې د ټولو شرکتونو د مدیریت او نظارت لپاره یوه مستقله او خپلواکه اداره رامنځته شوه. د دغه ادارې په رامنځته کېدو سره د هیواد په مختلفو برخو کې د امارتي شرکتونو په مټ او د خصوصي سکتور په حمایت باندې یو لړ سترې پروژې په کار لوېدلې دي او یو شمېر به یې لدی ورسته ان شاء الله العزیز تطبیقیږي. مخایتم کړي د احمد د فساد کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده، کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده. زنده باد هیواد ګلا، زنده باد هیواد، زنده باد هیواد ګلا، زنده باد هیواد. درنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د همدغې پروژې قراردادي شرکت مسؤل مو تر خوا ولاړ ده. د دغې پروژې د کار د کیفیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له ده سره خبرې کوو. په لومړي کې ځان راته معرفي کړي. زه ډاکټر سیف رحیم شیرزاد یم، د ګلکسي سټون ساختماني او سړک جوړولو رئیس. ډېره مننه کوم چې نن د سوداګریز ودانیو پروژې خلاصوله. لومړی دا راته ووایئ چې دغه ودانۍ په څه موخه جوړېږي، دلته به څه پکې خرڅېږي، په دې اړه راته ووایئ. بسیار زیاد تشکر. این برنامه امروزی ما از به هدف از این گرفته شده که در شهر قندوز از نظر ماستر پلان مشکلات بسیار وجود داره.
تنظیم شهری یا بیروبار وسایل و وسایل اینا بسیار زیاد یک چالش و مشکلات بسیار را به شهر قندوز آوردن. با او خاطر فعلا ماستر پلان شهری قندوز به خیر خوبی انشالله نظر به رو به تغییر است و در این مارکتی که ما انشالله الرحمن سنگ تهداب امروز گذاشتیم، در این مارکت هدف اساسی که از طرف ولایت محترم، از طرف شرکت محترم اسپینزر و شهرسازی و شهروالی ولایت قندوز تعهد ازی داده شدند که انشالله الرحمن اصناف که در اینجا در شهر قندوز موجود است از قبیل صرافی و زرگری، موبایل فروشی و الکترونیک و سیمساری ها، در 4 مارکتی که ما در اینجا مد نظر گرفتیم اینا همشون منتقل میشن در اینجا و یک سهولت خوبه برای مردم و ولایت قندوز انشالله ایجاد میشه. با این هدف جور میشه. هزینه از این پروژه سرمایه گذاریش حدود 822 میلیون افغانی است. دیگه در 2 سال اعمار میشه و مدت بهره برداریش 14 سال میباشه انشالله. ما در 20 سال گذشته پروژه های زیادی را داشتیم اینجا تطبیق شد در قندوز و در سایر ولایت های کشور، ولی با کیفیت چندان خوبی نداشتن، نتونستن مردم که از او به مرور زمان ازش استفاده بکنن. در رابطه با کیفیت کار از این پروژه چقدر اطمینان میدین به مسئولین، به مردم کشور و خصوصا مردم قندوز؟ الحمدلله شرکت ما حدوداً 25 سال میشن در عرصه ساختمان و سرک تجربه بسیار کافی و پروژه های بزرگ ملی را در سطح افغانستان نه تنها در ولایت قندوز الحمدلله تطبیق کردیم و از تمام ادارات که ما پروژه ها را گرفتیم همیشه تقدیرنامه ها بر ما داده شده از نظر کیفیت و سرعت کار و انشاءالله در شهر قندوز همچنان این تعهد به تمام مردم قندوز میتیم که هم از وقت زمان معینه پیش و هم با کیفیت عالی برشان تطبیق میکنیم انشاءالله الرحمن. ایرام اگر بر ما بگین که در اینجا در این پروژه که شما به قرارداد گرفتین چقدر مردم مصروف کار میشن اینجا، چقدر زمینه سازی کار میشه مردم؟ حدوداً در اینجا حدوداً 700 دکان مد نظر گرفته شده در 4 مارکت. البته هر اصنافی که هست در اینجا مارکت های جداگانه برشان مد نظر گرفته، خصوصا صرافا و زرگرا هم از نظر امنیتی هم از نظر اتفاقیه و وریق تمام امکانیت ها و معیارهای انجینری برشان مد نظر گرفته شده و تمام مارکت ها خصوصا در اینجا حدوداً یعنی 2000 الی 3000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شامل کار میشن انشالله. خاصتا از باشندگان شهر قندوز در رابطه با این پروژه، از شهر قندوز باشندگانش خواهش ما و این است که همکار همراه تاجرای ملی خود و سرمایه گذارایی که در این شرایط میخواهند که مثلا خدمت بکنن و سرمایه گذاری بکنن چالش ها به رویشان واز نکنن، همکار باشن همراهشان، خصوصا از اتحادیه رئیسای اتحادیه صرافا، زرگرها و موبایل فروشا و الکترونیک و سیمساری ها. از این خواهشمندیم از این تاجرها که بر ما زمینه همکاری را مساعد بکنن که تا بتانیم انشاءالله الرحمن پروژه با موفقیت خوب برسه انشاءالله الرحمن. کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده کړو باندې پخپلو هلو ځلو. لیدونکو د کندوز ښار د یو شمېر سوداګرو خواته راغلي یو دا چې دغه ودانیو په جوړېدو سره به سوداګرو ته دلته څومره اسانتیاوې برابرې شي، د دوی خوښي څه ده، د دغه پروژې ارزښت څه ګڼي، د دوی سره غږېږو. په لومړیو کې د ځان راته معرفي کړي. زما نوم حاجي خان خیرخوا رئیس اتحادیې د زرګرانو یم. ډېره مننه کوم حاجي صاحب، نن دلته یو پروژه افتتاح شوله، تاسو یې په پرانیست غونډه کې هم شتون درلوده. د دې پروژې د ارزښت په اړه راته ووایئ، سوداګرو ته یې ګټې څه دي؟ موږ نن الحمدلله ډېر خوشحاله سو چې دغسې یو پروژه دلته تطبیقېږي په ولایت قندوز کې او زموږ ستونزې کمیږي ورځ په ورځ باندې. لږ څو موده مخکې چې بله پروژه افتتاح شوله نو د دې سره سم د لاسه دا پروژه هم افتتاح شوله. موږ ډېر خوشبینه سو چې په دې قندوز کې دغسې پروژې تطبیق شي او همکار موږ سره د ولس همکاره شي او راشي په دې مارکیټونو کې موږ سره سام واخلي او په دې ځای کې موږ سره همکاري وکړي چې دغسې نورې پروژې هم زیاتې شي په ولایت قندوز کې. او ډېر خوشحاله استو په دې 10 کلونو کې په قندوز کې داسې ودانۍ نوې جوړه شي او مارکیټونه چې موږ پکې په سهولت سره کار او تجارت مخکې وسو. نن الحمدلله د دې والي صاحب د راتګ سره په قندوز کې آبادیګانې ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او پرمختګ روان دی انشاءالله. ډېره مننه کوم حاجي صاحب.
د امیرالمؤمنین صاحب د فرمان له مخې یو صنعتي پارک هم په کندوز کې جوړېږي، نورې بېلابېلې برخې هم دلته رغول سوي دي، کار روان ده. په ټوله کې سوداګر څومره خوشبین دي په ځانګړې توګه تاسو ورته؟ نن موږ خپله سوداګریزه غړي یاستو، موږ ډېر خوشحاله یاستو او زموږ د آزاد اتحادیه هم ډېره خوشحاله ده چې په داسې امنیت او په فضا کې موږ ژوند وکړی شو او خپل تجارت ته پرمختګ ورکړو. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یاستو د دې نه. ډېره مننه کوم. یو شمېر سوداګر چې په بهر کې دي د ځینو دلیلونه نیسي چې په افغانستان کې سوداګري ته زمینه نه ده برابره. تاسو د یو سوداګر په توګه څه پیغام لرئ هغو ته؟ څومره زمینه مساعده ده په کندوز ولایت کې سوداګرو ته تر څو دوی پانګونه وکړي؟ موږ د ټولو سوداګریزو نه چې په خارج ملک کې اوسېږي او موږ د هغو نه دا غوښتنه ده چې خپل وطن ته راشي او پانګونه په وطن کې وکړي او دغسې آبادیګانو ته رش ورکړي او راشي خپل وطندارانو ته یعنې په حساب د سرمایه ګزاري وکړي او دوی په آزاده طریقې سره خپل تجارت مخکې بوځي. که څه هم د دا ډول پروژو تطبیق د ماسټر پلان پیلامه ده، ماسټر پلان تطبیق په کندوز ښار کې څومره اړین او ضرور ده؟ په دغه برخه کې د مسؤلینو غوښتنه څه ده؟ موږ د والي صاحب سره هم شریکه کړې وه چې دغه زمینه مساعدوي والي صاحب چې د تجارت مرکزونه دلته په کندوز کې جوړ شي، مارکیټونه جوړ کړي، زمینه مساعده کېږي چې په کندوز کې ماسټر پلان عملي شي. نن سبا په بازار کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته ده، د رفت آمد پیاده نه کېږي، خو موټرونه خو بالخصوص بیخي ځای نشته د کندوز کې چې څوک رفت آمد وکړي. یو بندر نه بل بندر ته موږ په نیم ساعته کې رسېدلی نه شو، خو دغه زمینه مساعدوي چې موږ په کندوز کې ماسټر پلان والي صاحب عملی کړي. خیره الحمدلله شما بهتر میفهمین دولت قندوز یک امنیت سرتاسری در کل افغانستان است، بالخصوص دولت قندوز. سعی تلاش اتاق تجارت و سرمایه گذاری همواره دائم همی بوده. سفری هم که داشتیم با ملا برادر آخوند معاون صاحب اقتصادی رئیس الوزراء در ترکیه استانبول، تقریبا 186 شرکت بود، کسایی که نمی آمد در وطن با می خاطر رفته بودیم که دعوت بکنیم به نمایندگی از قندوز. من اشتراک کرده بودم که الحمدلله وعده داده بودن که ماستر پلان در قریب در قندوز آغاز میشه. شما میفهمین مشکلات مردم قندوز در ولایت قندوز که حتی انسان گشته نمیتونه، چه خاصایی که موتر بگرده. الحمدلله اینا سرآغازش ما و شما شاهدش هستیم. افتتاح شد شهرک این مارکتی صرافای ولایت قندوز و زرگرای ولایت قندوز و جمع تاجرا مربوط به تاجرا میشه مارکت هایی که افتتاح شده. ما بسیار خوشحال هستیم. دیگه از مسئولین امارات اسلامی تشکری میکنیم که هرچی زودتر قبلا که ما وعده داده بودیم برای همشهری‌ها که انشالله مسئولین امارات اسلامی با وعده هایش وفا میکنه. اون شهرک افتتاح شد، اینجا افتتاح شد، انشالله در قریب ماستر پلان هم تطبیق میشه ولایت قندوز. تاسو د دې پروژو په تطبیق باندې خوشاله یاستئ. ګټې څه دي سوداګرو ته، خلکو ته د ګټو په اړه راته ووایه. مخکې څه مشکلاتو په کندوز کې د دغه پروژو د نه تطبیق په برخه کې اوس یې تطبیق شوي دي، څه اسانتیاوې به رامنځته شي؟ کوم ضرورتونه به د خلکو پوره شي ورسره؟ الحمدلله همه ضرورتایی که مردم داره در این پروژه‌ای که شما می‌بینین، پروژه عامل منفعه، مشکلات مردم رفع میشه. همین تو قدم به قدم انشالله مشکل مردم رفع شده رفتن میگیره. این گام اول و دوم و سوم است. باقی مانده ضرورتایی هم که ما می‌بینیم انشالله حل میشه. اعلان ما میز به سرمایه گذاری که بیرون از وطن سرمایه گذاری میکنن و زندگی میکنن. امیال فعلا زمینه مساعد است برشان. گفتیم بارها حالی هم تکرار میکنیم از پشت تلویزیون شما که بیاین در وطن سرمایه گذاری کنن که وقتش است، این چانس از دست ندن. خواهش ما از پیششان نیست. خاطر جمع ما مطمئن وعده داده بودیم، حالی هم در کنارشان هستیم. بیاین دلپر هر نوع مشکلات تو بالا که باشه الحمدلله ما در خدمتشان هستیم. پروژه خود تطبیق شد، چیزی که مانده، مواردی که مانده که تا هنوز مسئولین به او توجه نکردن، خواستن از مسئولین چی است در رابطه با او موارد؟ الحمدلله ما از مسئولین یک جان سپاسگزاری میکنیم. واقعیت به وعده های بزرگا وفا میکنن. کارهایی که قدم به قدم پیش رفته رئیس، انشالله ما خوشحال هستیم. امیدواری ما بیشتر و بیشتر از زیادتر است. انشالله ماستر پلان در ولایت قندوز یکی از آرزوهای مردم قندوز است که باید تطبیق شود. ګړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده ګړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده زنده باد هیواد ګلا زنده باد هیواد زنده باد هیواد ګلا زنده باد هیواد لیدونکو د کندوز ښار اوسیدونکو خواته راغلي یو. دا چې کندوز ښاریان د دغه پروژو په تطبیق باندې څومره خوښ دي، دوی ته ګټې څه دي، مسؤلینو په دغه برخه کې څومره راضي دي، له دوی سره غږیږو. که په لومړۍ کې وروره ځان راته معرفي. بسم الله الرحمن الرحیم. امداد الله شنوار یم، د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی.
ډېره مننه کوم استاده. دلته یو پروژې تطبیق البته کارونه نن پیل شول رسما. د دا ډول پروژو تطبیق تاسو څومره امیدواري درکوي د یو اوسیدونکي په توګه باندې څومره خوښ یاستئ؟ لله الحمد نن دغسې یو ستره پروژې پیل و. ډېر زیات خوشحاله یم. کندوز ټول ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي چې داسې یو زیربنایي پروژې پیلېږي. امید لرم چې دغسې پروژې نورې هم پیل شي تر څو د کندوز ښار وده وکړي او خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي. دغه کومه پروژه تطبیق شوله دا د ښار د لویوالي په برخه کې همدارنګه د نظم لا ټینګښت په برخه کې ګټوره ده. پخوا تاسو له کومو ننګونو سره مخ ولئ؟ د بیروبار لاړخه څومره تاسو له ستونزو سره مخ وئ او دې ته ورته نور مسایل د کار په دننه کې څه مشکلات اوسي له دغه سره به حل سي؟ که اوس موږ دغه څلور صنفونه چې کم دلته راځي که دا هلته وګورو هلته واقعا خلک هر نګانه د پارکینګ مشکلاتو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د ښار هغه که موږ تاسو ښار ښکلا بیخي ورسره ختمه وه دې سره به د ښار ښکلا زیاته شي. د هغه صنفونه چې دلته راځي هغوی امنیت به لا ټینګښت به یې لا زیات شي. همدارنګه د پارکینګونو او دغه نورو د ښار ښکلا او د ښار د آبادۍ کې ډېر یو مهم رول لري او ډېر زیات خوشحاله یو. بالکل دا خو یو اړخ خو بل ډېری ځوانان په کندوز ولایت کې بیکاره شتون لري، وزګاره دي. د کاري زمینې برابرولو په برخه کې دا ډول پروژې څومره اهمیت لري؟ بالکل دغسې پروژې زرهاو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرېږي. دلته دوی دوکانونه جوړوي، دوی بل ته کار کوي، دوی به هغه خپله راتلونکی جوړوي. نو دغه ډول پروژې چې دي دا زیربنایي پروژې دي او ډېرې ګټورې دي. د کندوز د هر وګړي غږ ده چې ارمان یو چې کله به په ژوند کې په کندوز کې د ماستر پلان دغه چارې عملي وګوري. باور په خدای وکړه چې کله شپې زه خبر سوم چې سبا دغسې یو پروژه تطبیق کېږي، په خدای دومره زیات داسې یو هیجان نیولی یم چې ته وګوره چې دا حالت ته موږ وکته چې هغه مخکې به مو چغې ویل چې کندوز ډېر وړکی شوی ده، خلک پکې نه ځایږي، ستونزې پکې ډېرې دي، خو دا غږ نه اورېدل کېده. نن به زه د زړه له کومې ووایم چې د اسلامي امارت په راتګ سره هغه غوټه چې بیخي له مونږه هیره شوې وه هغه ډېر په مزه سره وسپړېدله او ګل یې وشوله، لا ګل شو. نو زه پوهېږم چې د کندوز هر وګړی له دې حالت نه خوشحاله ده، ځکه چې که کله ماستر پلان تطبیق شو، دا رقم غټې غټې پروژې تطبیق شوې او داسې مارکیټونه جوړ شو، نو بیا به موږ په ازاده ساه اخلو، نه به زموږ خویندې په عذابېږي، نه به زموږ میندې او نه به مو زاړه پلار او مور په بازار کې د کراچو سره ټکر کېږي او غورځېږي به. ډېره مننه کوم. دا د موضوع یو اړخ و. بل د ډېری ځوانان موږ تاسو په ټولنه کې وزګار ځوانان هم لرو. دا ډول پروژې څومره کولی شي هغوی ته کاري زمینه پکې برابره شي، څومره مهمې دي؟ د کار د موندنې په برخه کې خو به زه په ډاډ سره ووایم چې که مخکې یو تن دوه تنه یا لس تنه په کار وو، د دې پروژو په تطبیق کې به زه وایم په سلګونه ځوانان په کار وګمر، ځکه چې همدې ځوانانو ته اړتیا ده دلته کار وکړي. که دوی کار ونه کړي خو دلته خو چې دا خو پیران نه کوي، خو همدغه ځوانان چې بیکاره دي اوس تاسو وګورئ چوک په غاړه باندې خلک چې ولاړ دي، زه باوري یم که دا پروژه شروع شوه هلته به یو تن تاسو ونه ګورئ. د کار د کیفیت په اړه باندې که مسؤلینو نه د شرکت له مسؤلینو نه څه غوښتنه څه پیغام ورته لري؟ زه د شرکت له غوښتنو د مسؤلینو څخه غوښتنه مې دا ده چې کوشش دې وکړي چې معیاري توکي وکاروي، ښه مواد وکاروي. دا وطن د دوی د مور حیثیت لري او باوري یم چې د ګلکسي شرکت کارونه مې مخکې هم کتلي دي، مشرتابه هم ډېره وطنپاله مشرتابه ده. انشاءالله دلته به هم ښه مواد او اغېزمن مواد وکاروي. زما نوم روح الله صافی دی، یو تن د کندوز د اوسېدونکو نه او د دې محل د دوکاندارانو نه. خوشحالي دې په څېره کې له ورایه ښکاري. مهرباني وکړه په الفاظو کې راته ووایه د دا ډول پروژو تطبیق څومره خوشحاله کړي یاستئ تاسو؟ دا ډول پروژو خو موږ ارماني یو، یو نه ځل بلکې دا ټول د کندوز ولس ډېر ارماني یو، ځکه زموږ په کندوز کې که څه امارت خو اوس راغی، مخکې کوم حکومتونه داسې خاص کوم خدمت موږ ته نه دی شوی، نو نه داسې کومه غټه پروژه شوې ده، نه خلکو ته د کار زمینه صحیح برابره شوې ده. نو هر سړی که راغلی خپل جیب یې ډک کړی دی، نو داسې هېڅ کوم معیاري کوم کار نه شي نسبت نور ولایتو د مثال دغه تخار دی ورشئ ښه آبادیان یې لري، کندوز چې یو زون دی په سطح د افغانستان یو ولایت دی، مګر همیش داسې کوم معیاري کوم خدمت ورته نه وشوه او ډېر زیات موږ خوشحاله استو د دې پروژې د تطبیق نه. ستونزې خو ډېرې زیاتې وي، مثال دغه لارې وګوري، دا سړکونه، دا بیروبار کې وګوري، ستونزې مهمترین او عمده ستونزه دلته غټه ستونزه دغه د سړک وه. مثال وګورئ که ته په دې سړک کې ټول یو سړک دی، دو سړکه نشته دی، خلک به ډېر په مثلا کراچیوانان دي، او ترافیک دی مجبوره دی کراچیوان ټیله کې لاره بنده شي، نو دا عمده غټه ستونزه وه. نو که دا پلان تطبیق شي نو دا ستونزه به حل شي او دا د سړکونو د موټرو پارکینو او د خلکو رفت آمد نو دې ته به یو ډېر بهترینه کار ښار به هم له غټ شي. زموږ ښار ټول
په څلورو بندر هغه ځای ته راغونډ شوی او چوک ته راغونډ شوی نو دې سره ښار هم غټېږي او دا د موټرو لاربندیانو د دې ستونزه به هم حل شي. تاریخ ورویستی لبیخه د الحاد تاریخ ورویستی لبیخه د الحاد کړو باندې په خپلو هلو ځلو. دغه ورانه ویجاړې د کندوز ښار د ماستر پلان تطبیق پیلامه ده که څه هم په ظاهره دلته ویجاړی ښکاري خو تر شا یې هغه څه پراته دي چې کندوز ښاریانو یې اوږده موده انتظار کوو. درنو لیدونکو دا چې د خپرونې وخت مو هم دلته پای ته رسیږي د یو سوکاله آباد او آرام افغانستان په هیله تر بیا چې له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو تاسو په پاک رب سپارو هر چیرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښاده زنده باد هېواد ګله زنده باد هېواد